سلامونه ګرانو کتونکو، زه یم دیدار یوسفزی او د کاناډا امیګریشن په حوالات د یوې بلې ویډیو سره حاضر یم. دا ویډیو د هغه کسانو دپاره ده څوک چې دلته په ویزټ ویزه راتلل غواړي او بیا یې دا خواهش وي چې زه دلته پاتې شوې، ما ته د ورک پرمټ میلاو شي او بیا د پی آر کارډ دپاره اپلای وکړم او بیا د نور پروسس وشي. نو د هغو دپاره څه لارې شته داسې چې هغه خپل ویزټ ویزه د ورک پرمټ ته بدلولی شي. خو په دې کې یوه ډیره اسانه لار چې ده نو هغه د ټرک د لایسنس هم ده. زه به نن په دې حواله خبره کومه که تاسو په ویزټ ویزه راشئ نو بیا د ټرک لایسنس څنګه اخیستی شئ، د دې طریقې کار څه دی، بیا ورک پرمټ څنګه اخیستی شئ او بیا پی آر کارډ دپاره څنګه اپلای کولی شئ. نو دا ویډیو د هغه کسانو دپاره ډیره زیاته مهمه ده څوک چې په دې طریقه دلته پاتې کېدل غواړي. د دې نه مخکې ما د ویزټ ویزې په حواله باندې یوه تفصیلي ویډیو ریکارډ کړې ده. که ملګري غواړي نو هغه کتی شي چې ویزټ ویزې ته موږ اپلای څنګه کولی شو، ویزټ ویزه کې موږ خپل چانسز څنګه زیاتولی شو. اکثر ملګري دا خبره هم کوي چې یاره کاناډا ته ویزټ ویزه لګېدل اسان نه دی. نو ټیک د څه حده پورې د هغو خبره به ټیک هم وي، خو په دې کې زموږ د طرفه چې کومې غلطیانې کېږي نو هغه څه دي او هغه موږ د هغې نه څنګه بچ کېدی شو. نو په دې زما یو تفصیلي ویډیو ده، زه به هغه لینک په ډسکرپشن کې ورکړم. نو کله چې تاسو اپلای وکړئ او کله چې تاسو ته ویزټ ویزه ولګي یا لګېدو نه مخکې تاسو له څه کول پکار دي. د ټول نه غټه خبره خو دا ده چې ستاسو سره یو هلته ډرایوینګ لایسنس وي. دا ډرایوینګ لایسنس چې دی دا ډېر ملګري اکثر تپوس کوي چې دا ایل ټي وي پکار دی که ایچ ټي وي پکار دی. نو زه دې خبرې تفصیل ته راځم. دلته داسې نه ده چې ستاسو سره هغه لایسنس وي او تاسو له دې ډایرکټ د ټرک لایسنس درکړي، یا که ستاسو سره ایل ټي وي لایسنس وي نو تاسو له دې ډایرکټ دلته د موټر لایسنس درکړي، او که ایچ ټي وي نو د ټرک لایسنس دې درکړي. د دې خپل طریقې کار دی، خو دا وخت اخلي. نو دا وخت چونکې زموږ سره لګي نو دا وخت مونږ څنګه صحیح تقسیمولی شو او په دغې شته وخت کې دا خپل کار ایستی شو. د دې ویډیو مطلب او مقصد هم اصل کې دا دی. دلته کرایټیریا یا طریقې کار دا دی چې کله یو سړی ټیسټ ورکوي نو اول دې دپاره ریټن ټیسټ یا د لیکلو ټیسټ نو هغه ورکوي. په هغې کې اسان یو څو سوال هغه دونه ګران نه دی. بیا د هغې نه پس یو کال انتظار کوي او بیا ورته دغې ته جی ون وایي ریټن ټیسټ ته. بیا یو کال انتظار کوي او دغې ته بیا بل ټیسټ ته دی کوالیفای شي یا بل ټیسټ ته ایلیجبل شي چې هغه په دې عام روډ یا په دې سړکونو باندې د ټیسټ اخلي. دغې ته بیا وایي دیو جی ټو. دا زه د موټر خبره کومه. دغې ته بیا جی ټو وایي. نو جی ټو چې کله دی پاس کړي دا روډ ټیسټ ورکړي بیا به د یو کال انتظار کوي او بیا به د کوالیفای شي د جی لایسنس دپاره. جی فل لایسنس دی د موټر دپاره. دا طریقه ده دلته چې څوک وي هغو د جی لایسنس اخلي یا د موټر لایسنس اخلي. د دې نه پس بیا د ټرک دپاره اپلای کولی شي، د ټرک د لایسنس دپاره. اوس هغه کسان چې دلته راځي او هغو سره خو دونه وخت نه، 6 میاشتو ویزه زیات نه زیات، نو هغه څه کولی شي چې یاره دا وخت چې دی خپل بچت کړي او د 2 کالو په ځای دا خبره میاشت یوې نیمې له راشي. د ټول نه مهمه خبره دا ده چې یو ستاسو سره خپل څنګه چې تاسو ایل ټي وي لایسنس پکار دی. که ایچ ټي وي که ایل ټي وي په دې لوز زه خبرې له راځم. ډېر ملکونه داسې دي، ډېر نه بلکې لږ ملکونه داسې دي چې هغه د کاناډا سره د هغو میوچوال اګریمنټ دی او هغه چې کله دغه لایسنس لري، پوخ لایسنس لري کوم ته چې موږ وایو، نو دلته چې راشي نو هغو ته هغه لایسنس ایکسچینج کړي د جی په شکل کې یا فل لایسنس هغو له ورکړي د دې کاناډا. یو خبره خو دا ده چې لکه که تاسو 3 میاشتو دپاره راځئ نو 3 میاشتو پورې تاسو چې دی په هغې خپل لایسنس باندې هم دلته ګاډي چلولی شئ. خو بیا چې د هغې نه زیاتې نو بیا به تاسو چې دی د دلته د لایسنس دپاره اپلای کوئ د 3 میاشتو نه چې کله زیات شي. خبره ما کوله د ایکسچینج. نو ایکسچینج کې د دې سره د کاناډا سره ډېر کم ملکونه داسې دي چې لکه هغو له د هغې لایسنس په بدل کې دلته لایسنس ورکړي او دوی ورسره ټیسټ نه ورکوي، نه روډ ټیسټ ورکوي، نه بل څه ورکوي. هغې کې امریکا ده، په هغې کې انګلینډ دی، جنوبي کوریا ده پکې، جاپان دی پکې، او زما خیال دی چې یو ملک دوه نور دی پکې، خو په هغې کې پاکستان، هندوستان یا افغانستان، یو ای یا سعودي دا پکې نشته، دا ملکونه پکې نشته.
نو دغه آپشن خو صرف د هغو دپاره پاتې شي څوک چې په دغه 3-4 ملکونو کې زمونږ خلک خو عموما په دغو کې دي نو په دغه کې چې نو بیا خو دلته به جی لایسنس ورکړي او جی لایسنس چې دا د موټر کار لایسنس دی کو دغه نه نو اوس بیا څه کولی شو عموما زمونږ خلک چې دي نو هغه خو یا پاکستان افغانستان دی او یا په دوبۍ اماراتو کې دي یا په سعودي کې دي نو دیو څه کولی شي دیو له دا پکار ده چې کله د دیو راځي د دې نه مخکې نو چې یو د دیو سره ال ټي وي لایسنسي ایچ ټي وي هم ښه ده خو ال ټي وي بنیاد دی او په هغې کې چې دی دغه لایسنس چې دی د هغې کې ایکسپایري ډیټ یې لکه په کم تاریخ ختمیږي په کم تاریخ شو شوی دی که یو نه نو که دواړه نه یو پکې پکار دی که دواړه نه ډېره زیاته ښه ده د دې سره بیا ستاسو تجربه پکار ده ضروري خبره دغه ده چې تاسو راځئ هلته جوړیږي ایکسپیرینس سرټیفیکیټ به خپل جوړ کړئ په دغه تېر شوي 15 کالو کې کم از کم چې 3 کاله کم از کم 3 کاله ستاسو سره ایکسپیرینس سرټیفیکیټ ته دغه ډرایوینګ لایسنس پکار دی چې هغه تاسو ته چې چا شو کړی چې د هغو په لیټر هیډ باندې لکه د هغو په پیډ باندې اوریجنل دغه ایکسپیرینس لیټر دا جوړیږي تاسو ټول ته پته ده چې څنګه جوړیږي دغه څه ګران کار نه دی دغه 3 کاله کم از کم پکار دی د هغې وجه دا ده که تاسو سره د 1 کال نه کم دغه ایکسپیرینس سرټیفیکیټ اوریجنل نو بیا به دوی ووایي چې تا به ریټن ټیسټ ته کښېنئ او ته به بیا 1 کال به جی 2 دپاره انتظار کوې او 1 کال به بیا د جی دپاره انتظار کوې خو که کله ستا سره د 1 کال او د 2 کالو په منځ کې ایکسپیرینس وي دغه په اوریجنل لیټر هیډ باندې نو بیا به ته چې دی د جی 1 چې کوم دی دا ریټن ټیسټ به ورکړي بیا به جی 2 د نه هم والي خو بیا به هم د جی دپاره کال انتظار کوي نو دلته چونکې تاسو په ویزټ راغلي نو تاسو دغه انتظار نه غواړئ نو د دې وجې نه کم از کم 3 کاله چې دی تاسو یو ایکسپیرینس لیټر چې دی هغه به ځان سره راوړئ دا ډېره ضروري خبره ده چې کله تاسو دغه ایکسپیرینس لیټر راوړئ نه دلته چې راشئ تاسو او دلته دغه منسټرۍ ته ورشئ نو هغو ته به خپل ایکسپیرینس لیټر وښیئ کله چې هغو تاسو ایکسپیرینس لیټر وویني خو دا به داسې وي چې لکه دا به نقل نه دا به په اوریجنل لیټر پیډ باندې او ښکاري چې لکه اوریجنلي داسې نه چې په داسې پاڼه باندې چې هغو ستاسو دا خبره اکسپټ نه کړي نو دې خبرې ته به ډېر زیات خیال ساتئ ځکه چې تاسو دونه پیسې ولګوئ دلته راشئ نو پکار چې دغه ایکسپیرینس لیټر چې کوم ستاسو دی چې دا ستاسو په صحیح پاڼه باندې او کوشش به دا وکړئ چې اوریجنل حاصلولی شئ اوس دلته چې کله تاسو دغه ریټن ټیسټ له ورشئ نو هغو به ستاسو نظر چک کړي او دغه به کړي دا ریټن ټیسټ به درنه والي دغه ایکسپیرینس لیټر به هغو ځان سره کېږدي او تاسو له به تاسو چې کله دغه ریټن ټیسټ ورکړئ ریټن ټیسټ اسان ټیسټ دی اوس په انګلیش کې اوس په اردو کې هم دی په فارسۍ کې هم دی البته په پښتو کې نشته د دې څه وجوهات دي په هغې بیا چېرته زه خبره وکړم پکار ده چې پښتو کې هم بیا موږ دلته خبره هم کړې وه په دې صوبه کې چونکې پښتانه هم بل هادي خو فی الحال لا نشته نو اردو چې دا په اردو کې شته په فارسي کې شته ډېر ملګري په دغه کې ورکولی شي نو د انګلیش هغې دغه خبرې ته هم دونه ضرورت نشته او په دې کې عام غونته کې ټیسټ چې دغه د څه نښه ده دا د څه نښه ده او چې نور یو عام سوالونه چې لکه دونه کسان ناسي او مختلف دغه په حواله باندې اسانه کوېسچنې 20 کوېسچنې نو هغه هر سړی ورکولی شي څه خبره نه ده او که راشي دلته نو په ورځ دوه کې کتابونه میلاویږي هغه هم کتی شي دغه څه غټه خبره نه ده نو تاسو ریټن ټیسټ ورکوئ د ریټن ټیسټ نه پس چې لکه ستاسو سره کله دغه 3 کال ایکسپیرینس یا او هغه ومني نو تاسو ته به وایي چې تاسو جی 2 اولنی ټیسټ چې دی هغه ورکولی شئ ډایرکټ جی هم ورکولی شئ نو که تاسو غواړئ نو جی 2 ورکوئ که غواړئ نو جی ورکوئ کله چې دغه جی پاس کوي تاسو نو عموما خلک جی 2 ورکوي ځکه چې دغه په اسان روډونو باندې بیا جی ورکوي ځینې خلک داسې چې ډایرکټ جی ورکوي په ځان ورته اعتماد دي چې یاره زه دغه ټیسټ پاس کولی شم نو هغه ډایرکټ جی ټیسټ ورکوي خو یو خبرې چې کله تاسو ډایرکټ جی ټیسټ ورکوي او جی فیل کو نو بیا به جی دوباره نشئ ورکولی خو هغه به بیا تاسو جی 2 ورکوئ بیا به جی ورکوئ نو دې خبرې ته به پکې خیال ساتئ کله چې تاسو دغه روډ ټیسټ پاس کوئ د هغې نه بیا په دې دونه وخت نه لګي ځان له به روډ ټیسټ بک کوئ او بس بیا به کیدای شي په هفته دوه کې هغه کو تاسو کولی شئ نو هغه پاس کولی شئ بیا د دې نه پس به دویم دغه چې شروع شي دویم کار چې به ستاسو شروع شي نو هغه به بیا تاسو دلته د ټرک د لایسنس دپاره په یو دلته خپل سکولونه دي یا انسټیټیوټس دي په هغې کې به داخله والی او د هغې زیاته نه زیات وخت چې دی نو هغه دوی لیکلي دي چې 100 دي که 100 او 1 غنټې دي نو دا کو موږ په ورځو کې تقسیم کړو عموما 2 یا 4 هفتې ته جوړیږي
نو دغه 3-4 هفتې به تاسو ټریننګ تاسو له به په دې وخت کې تاسو ته به هغه دغه هم ښیي د کتاب کې چې څه لیکلي هغه به درته هم ښیي او تاسو له به په ټرک باندې دغه هم درکوي ټریننګ هم درکوي نو په دغه وخت کې به تاسو هغه ټول دغه چې دی ریکوایرمنټ چې دی هغه به پوره شي په ټرک به ستاسو لاس صفا شي د هغې نه پس به بیا داسې کار کوئ چې ځان له به د ټرک د ټرک لایسنس عموما چې دی چې ټول څیزونه پکې اویلیبل نو هغه لایسنس دی نو هغې ته به اپلای وکړئ کله چې تاسو دغه ټیسټ پاس کړئ نو ستاسو سره به د ټرک لایسنس راشي د دغه نه پس اوس په دې کې د یو میاشت نور ولګي دونه وخت په دې کې ټول نه لګي ستاسو سره بیا هم پوره وخت د دغه نه پس بیا خبره راځي چې زه به اوس ورک پرمټ څنګه حاصلوم نو دلته چې څوک راځي په ویزټ ویزا یا فارن ورکر هغې ته وایي نو کله چې تاسو له امپلایر یا یو سړی کار درکوي نو هغه ته یو کاغذ د ګورنمنټ د طرف نه ایشو کیږي یا هغه له پکار یې هغې ته وایي LMIA لیبر مارکیټ امپیکټ اسسمنټ دی ته وایي دا یو کاغذ چې دغه چې دا د ګورنمنټ ورته ایشو کوي د امپلایر ته څوک چې تاسو له کار درکوي دغه وخت کې اوس خبره داسې ده چې هغه دا غواړي د امپلایر نه یا څوک چې تاسو له کار درکوي چې تاسو ولې فارن کس اخلئ یا په ویزټ ویزا باندې یو سړی راغلی دی هغه اخلئ دلته چې کوم کسان دي هغه تاسو ولې نه اخلئ نو که د هغه سره څه جواز نه وي نو هغو ته بیا دغه امپلایر ته LMIA نه میلاویږي او تاسو په جاب نشي اخیستی خو عموما داسې نه وي زمونږ په ټرکینګ انډسټري چې دی نو په هغه کې زیاتره چې دي نو لکه دا پنجابیان دي سیکان دي او بیا پکې پښتانه هم دي نو په دې کې یو خو دا ده چې لکه د دیو غټ غټ کاروبارونه نو دیو له ډېر زیات کسان پکاري او دیو له ګورنمنټ چې دی LMIA یا دغه پاڼه چې ده هغه په اسانه ورکوي دویمه غټه خبره دی چې د چا د دغې نوم غټه انډسټري د ټرکینګ انډسټریز نو هغو له ګورنمنټ په ایډوانس کې LMIA ورکړي چې یا لکه بلینک چیک غونته کې یا 15 یا 10 یا هر څو چې کوم وخت کې تاسو کسان پکاري کې نو تاسو اخیستی شئ هغو په دا اعتماد چې یاره دلته چې موږ لکه دیو د انډسټري چې ده ډیره په زیات کسان ولا پکار دي او دلته عموما کسان نه پوره کیږي نو هغو له ورکوي دا کنډیشن هم په ځینې وخت کې دا عموما ډیر کم خو وي اوس چې دی دغه کس چې دی LMIA چې د چا سره دی او تاسو له کار درکوي نو عموما خو داسې که هغو ته لکه په انټاریو کې به زه خبر وکړم دلته برمپټن دی په برمپټن کې ډېر زیات ټرکونه چلیږي ټول پکې سیکان دي پښتانه پکې هم شته زموږ ملګري پکې هم دي دغه شانتې یو بله صوبه ده BC برټش کولمبیا ده په هغې کې د ټرکینګ انډسټري ډېره زیاته ده په نورو صوبو کې هم شته نو تاسو چې کله دغه واخلئ نو په دې صوبه کې هم اپلای کولی شئ په بله کې هم اپلای کولی شئ د جاب دپاره اوس په ځینې سچویشن کې څه کېږي لکه دا کله چې په دې انډسټرۍ کې زموږ دا کسان چې پکې زیات شي نو د لب جب هغه موقع چې کومې دي نو هغه پکې هم زیاتي نو تاسو به بیا داسې کار پکاري چې لکه اکثر دغه امپلایر چې نو هغو بیا دا غواړي چې یاره د کس ماله څه پیسې راکړی نو دلته ستاسو ضرورت نو په دې وخت کې تاسو یو کنسلټنټ هایر کولی شئ او کنسلټنټ لکه امیګریشن کنسلټنټ نو هغه بیا تاسو سره ګودر خوی شي او د هغو اکثر دغه امپلایر سره رابطې همي کنکشن نو هغه دا کولی شي چې یاره تاسو هغه امپلایر ته ورسئ او په څه طریقه باندې تاسو د هغه سره LMIA هغه راواخلي کو نه ورسره د حکومت نه راواخلي دغه پاڼه یو پاڼه ده او کو دغه یي ورسره نو تاسو نه بیا څه لږ ډېرې پیسې واخلي او تاسو له دغه جاب درکړي په دې کې باید خبره دا یاد ساتئ چې لکه عموما ټول داسې نه خو ما چې څنګه خبره وکړه چې په دې ټرکینګ انډسټریز کې زموږ د ملکونو خلک زیات دي خصوصا انډیا والا سیکان پکې زیات دي نو په دغه کې دا لاره وځي بیا نو اول تاسو میاشت نیمه کوشش وکړئ کیدای شي تاسو ته بغیر د دغه طریقې نه کار میلاو شي ځکه چې هغو ته ضرورت وي که فرض کا دا نه کیږي نو بیا دغه طریقه ده چې تاسو کنسلټنټ هایر کړئ او هغه د امپلایر سره خبرو وکړي یا تاسو ډایرکټ هم د چا په بل ایجنټ په ذریعه باندې هم خبره کولی شئ او هغه تاسو له دا LMIA درکړي تاسو له چې کله دغه LMIA میلاو شي او د تاسو واخلي نو بیا به ستاسو یو انټرویو کیږي او انټرویو چې دغه ایجنسۍ یا څوک چې تاسو له ورک پرمټ درکوي هغه به بیا ستاسو یو دیو به لکه بیا به داسې کار کیږي چې دغه ایجنټ یا دغه کس چې کوم دی یا امپلایر چې کوم دی هغه به هغو ته تاسو د ورک پرمټ دپاره اپلای وکړي ډیټ به واخلي چې یاره دا کس ما اخیستی دی او دله تاسو ورک پرمټ ورکړئ اجازت ورکړئ چې دی زموږ سره کار شروع کړي نو بیا هغه تاله دغه ایجنسۍ چې دی تاله به بیا ډیټ درکړي د دغه
د انټرویو. نو په انټرویو کې ګوره دا خبره لازمي نه ده چې تاسو له دې انګریزي ښه درځي یا تاسو د اوور سمارټ یې، نه. په دې کې هغه صرف دا ګوري چې تاله او د هغه هم ضرورت یې لکه هغه دې ته ناستي چې ورک پرمټ ورکو موږ چې دا کار وشي. خو ورک پرمټ عموما 80% یا 90% به ته زه وایم چې هغه اکسپټ کوي، خلکو له ورکوي څوک چې ورشي انټرویو له. خو کم ځای کې بیا مسله جوړه شي، مسله دغه ځای کې جوړه شي چې کله تاسو ځان اوور سمارټ کوي او کله تاسو هغه پوه شي چې یاره دی په ځای کې دروغ وایي یا دی چې دی نه د خپل ځان نه دا خبره جوړي. نو په دغه کې به تاسو بالکل کو انګریزي هر څومره درځي دغه هم فرق نه کوي، خپل نوم ویلی شي او خبره کولی شي، په خبره باندې پوهېږي، ځکه چې هغو ته پته وي چې یاره دا عموما دیو چې دی نه دغه ټرک چې چلی نو د کوم امپلایر سره چې واسطه یا د کوورکر سره د ملګرو سره نو هغه ټول دیو دغه والی د ژبې والی نو په هغې ژبه کې خپله خبره کولی شي. نو دومره پسې هغه د انګریزۍ غوږ نه وړي. خو کله چې تاسو دا خبره کوئ هغو ته دا پته ولګي چې یاره دی دروغ وایي یا د اکسپیرینس نشته، هغه به یا د پیسې ورکړي دي. عموما به ستا نه دا تپوس کوي چې یاره ته ټرکینګ دغه ته ولې راغلی، نو چې پکار چې د هغې جوابونه ستا سره وي چې یاره زما دومره اکسپیرینس و دغه ځای کې رالمه، دا زما کار دی او په دې کې خوشحاله یم. بیا که تا ته وایي چې یاره تا ته څنګه پته ولګېده چې دا امپلایر و او ته څنګه دې ځای ته راورسېدې، نو پکاره چې د هغې ستا سره د اول نه په ذهن کې یو جواب وي چې ترو پراپر چې همداسې نه چې ما ایجنټ ونیو او زه رالم او پیسې مې ورکړې. که دا یې نو بیا خو به ځان ته هم مسله جوړی، هغو ته هم مسله جوړی. بیا لکه ته به د هغې دپاره ستا سره پکار ده چې یو صحیح جواب وي او اول نه ستا په ذهن کې چې یاره ما داسې وکتو، ما دا سرچ کو، دغه ملګري په ترو یا دا شو یا دا شوه. نو دغه دپاره بیا ډېره ضروري ده. بیا به تاسو دا وایي چې ستا د دیو سره پیسې به څونه درکوي، نو پکار ده چې هغه هم ستا د امپلایر سره اول خبره دغه چې ماله د ګنټې به دونه پیسې راکوي. ځکه دلته خبره دا ځکه ضروري ده چې دلته د هر کار دپاره یو بیسک د هغې دغه د پیسې د ګنټې د هغې نه دی زیاتې درکولی شي نه زیاتې کمې ورکولی شي. لکه فرض کې شل د یو دغه دپاره انټري لیول دی او $10 ګنټه ده، نو دی تاله 10 نشي درکولی، نه تاله 10 درکولی شي. دی به تاله د 10 یا کیدای شي 19 یا 21 دغې منځ کې ابه بیا دغه کوي چې یا د ایکسپیرینس زیات دی یا مې دی خوښ شو یا داسې، یا که د هغې نه لږ ټې کمی نو دا به وایي چې یاره دی نوی دی، مطلب دا دی څه نورې خبرې به. نو په هغې کې هم تاسو ته پکار ده چې د دې خبرو او نورې داسې خبرې چې لکه ستا ایکسپیرینس په دې سیس کې دی نو څنګه د ایکسپیرینس وکړو، نور کامې کوېسچنې کوي. عموما دغه 2-3 کوېسچنې کوي، ډېرې نه کوي، خو چې کله شک راشي نو بیا ډېرې هم کولی شي. نو په دغه ځای کې بیا تاسو ته ورک پرمټ چې دی هغه درکې ایشو کړي، ته به بیا د دغه امپلایر سره کار کوې. کله چې ته 6 میاشتې پوره کړې نو د هغې نه پس بیا چې دی مختلف PNP پروګرامونه دي، پروینشل نامینی پروګرام چې څه ته وایي. لکه نن سبا دې نه مخکې ما ویډیو جوړه کړې وه نو اسکوشیا کې دا په های ډیمانډ باندې دي. نو دغې ته بیا تاسو 6 میاشتې پس اپلای کولی شئ دغه پروګرام په ترو. کیدای شي د وخت سره سره پروګرامونه بدلیږي، ځینې صوبې نور دغه ورکوي، ځینې صوبونه ختم شي، خو نه عموما دا نو تاسو دغه پروګرام ته بیا اپلای کولی شئ. او چې دغه پروګرام ته تاسو اپلای وکړئ نو 6 میاشتونه د 6 میاشتونه عموما د 18 میاشتو په منځ کې میکسیمم چې دی نو په 8 میاشتې کې 10 میاشتې کې تاسو ته بیا PR کارډ ملاویږي. نو دا هغه ټول تفصیل چې ما تاسو ته ووې. زمونږ خلک عموما داسې کوي چې لکه اوس زمونږ دغه والا چې دي د انډین چې کوم دي نو دیو د یو بل سره ډېر کوآپریشن کوي، د یو بل سره تعاون کوي په دې خبرو کې، یو بل ته لارې چارې ښیي. زمونږ خلکو کې بدبختي دا ده چې لکه څوک چاته لارې نه ښیي او که چاته لارې معلومې هم وي نو هغه وایي چې یاره بل سړی دې هډو را نغلی. نو زما د دې ویډیوګانو مطلب هم دا دی چې یاره تاسو ته هغه لارې اسانې کړم، تاسو ته هغه لارې وښیم کوم چې تاسو په عموما لکه په نورو ویډیوز کې یا په نورو ځایونو کې نشئ موندی. نو مهرباني کوئ چې لکه دا ویډیوز چې کوم دي چې څوک راتلل غواړي چاته لار نه معلومه نو هغو ته یې رسوئ چې د هغو خلکو ښېګړه کېږي او ستاسو هم ثواب کېږي او زمونږ هم ثواب کېږي. د نورو مهمو ویډیوګانو دپاره زما سره اوسئ، خوشحاله اوسئ. د الله په امان.